یو حدیث کې راځي یو څلور داسې اعمال دي چې هغه په چا کې پیدا شول او چا وکړل نو دا انسانان به بې حسابه جنت ته داخلیږي. او دا د یو اوږد حدیث نه ثابت دی. حدیث دی په روایت د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه کې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې ما ته الله پاک د امتونه پیش کړه، د مخکني امتونه دا او دا زما امت الله ما ته راپیش کړو په خوب کې. نو ما څه داسې پیغمبران هم ولیدل چې هغې سره به معمولي شان خلکو، څه مې داسې پیغمبران هم ولیدل چې د هغې امت به صرف دوه سړي وو، دوه کسانو به ایله ملګرتیا کړې وه. او یو داسې پیغمبر هم ما ولیدل چې د هغه هېڅوک هم نه و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته یو داسې امت پیش شو چې هغې سره ډېر خلکو، یو پیغمبر موسی علیه السلام هغه امت یې یادوه چې یو داسې امت الله ما ته راپیش کړو چې د هغه سره ډېر خلکو، د هغه ډېر زیات امتیان وو. وایي ما به د زړه کې دا وویل چې کیدای شي دا زما امت وي. وایي ما ته وویل شو چې دا موسی علیه السلام دی او دغه امت دی. وی بیا ما یو طرف ته وکتل نو هغې کې مې ډېر زیات خلک ولیدل او ډېر انسانان وو. وی بیا ما ته وویلی شو چې دی بل طرف ته وګوره، نو دی بل طرف ته مې وکتل ټول افق یې دومره ډېر زیات خلکو چې دا ټول افق او دا ټول طرف یې پټکلی و. وی ما ته وویلی شو چې دا ستا امت دی، خو دې فستا امت کې یو 80,000 کسان داسې دي چې هغه به بغیر د حسابه جنت ته داخلیږي په قیامت کې، او الله پاک به ورسره هېڅ حساب نه کوي، داسې به الله پاک جنت ته داخل کړي. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړله. بیا د منبر نه راکوش ایسته کور ته ننوت. نو صحابو په خپل منځ کې بحث شروع کړو چې یاره دا به څوک چې دا 80,000 کسان زموږ د امت نه بغیر د حسابه به الله جنت ته نه باسي. نو بعضې خلکو وویل د دې نه مراد دا صحابه دي، چا چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او د ایمان سره د دنیا نه تللی دی. بعضې وویل نه، د دې نه مراد هغه خلک چې هغه په اسلام کې پیدا شوي دي او د سره د کفر زمانې نه دي لیدلي، چا یوه رایې ورکړله چا بله رایې ورکړله. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راووته وایي دا تاسو څه بحث کوو؟ نو صحابه ویل یا رسول الله تا دغه خبره وکړه چې 80,000 کسان به زما د امت نه 80,000 کسان بغیر د حساب الله جنت ته داخلی. نو موږ وویل چېرې دا به څوک وي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 4 علامې وښودلې. نبی علیه السلام هم الذین، دغه 80,000 کسان به هغه کسان هم الذین، دا به هغه کسان لا یسترقون چې د بل نه به دمونه نه طلب کوي، د بل نه بل ته به نه وایي چې دا راشه ما دم کا، دومره یې په الله توکلي چې بل ته به نه وایي چې راشه ما دم کا، دومره یې په الله اعتمادي، او دومره به د خلکو نه مستغني چې خلکو ته به یو قسمه سوال نه کوي چې راشه ما دم کا. او یا بعض علماو لیکلي د دم نه مراد هغه غیر شرعي دمونه چې چا ته به د داسې چا نه به مطالبه نه کوي چې هغه غیر شرعي دمونه کوي. نو دا به هغه کسان لا یسترقونه چې د بل نه به دم نه طلب کوي، په خپله به خپل ځان دمی خو د بل نه به ځان دم نه طلب کوي. او دویم ولا یتطیرونه، دا به هغه خلک چې هغه بدپالي به نه نیسي. بدپالي دې ته وایي بعضې خلک د اواز نه بدپالي نیسي، یاره سپي غپا وکړه دا کار خراب دی، یاره کارغه اوازونه وکړه دا کار خراب دی، یاره مثلا ته چې رالی وایي داسې کار وشو. اسلام کې چې دی دا بدپالي نشته. لا طیرة بالاسلام، په اسلام کې سره بدپالي نشته. نیک فال چې دی دا په اسلام کې شته، خو بدپال په اسلام کې نشته. نو دا به هغه کسان چې هغوی به بدپالي نه نیسي. او دریم ولا یکتوون، دوی به هغه کسان چې هغوی به داغونه نه لګوي، داغونه اور باندې داغ ورکول. څوک پخوا زمانه کې به دا داغونه وو، څوک به چې بیمار شو نو هغه به یې د اور داغ ورکوو. نو نبی علیه السلام دا 80,000 کسان به هغه کسان چې هغوی به داغ نه لګوي. بعضې د سخت ضرورت په وخت کې نبی علیه السلام د داغ اجازت ورکړلی دی. عام حالتو کې بیا داغ لګول لا صحیح نه دي، ځکه دا اور باندې سزا ورکول دي، او د الله نه علاوه په بل چاله دا جایز نه دي چې هغه چاله په اور باندې سزا ورکړي. او څلورم صفت به دی چې وعلی ربهم یتوکلون، دا به هغه خلک چې په خپل رب باندې به توکل کوي، په الله باندې به اعتماد وي، متوکلین به. دا څلور صفتونه چې نبی اسلام په چا کې موجود شي نو دا خلک به بې حسابه جنت ته داخلیږي. نو په دغه مجلس کې یو صحابي ناست و، عکاشه ابن محسن رضی الله تعالی عنه، هغه راپاڅېد و یا رسول الله ادعو الله ان یجعلني منهم، یا رسول الله د الله نه دعا وکړه چې الله ما د دوی نه وګرځوي، زم دغه شان بې حسابه جنت ته داخل شمه. نو نبی علیه السلام ورته وویل انت منهم، تم د هغو نه. بیا یو بل صحابي راپاڅېد و یا رسول الله زما دپاره هم دعا وکړه چې زم د دغو کسانو نه شم. نو نبی علیه السلام ورته وویل سبقک عکاشه، ستا نه عکاشه مخکې شو. یعنې دغه ځای کې نبی علیه السلام که دغه صحابي له جواب ورکړی وی چې تم د دې نه، نو بیا به بل پاڅېدلی، بیا به خبره اوږده شوې وي. نو دې حدیث کې د دې ذکر راغلی چې دا څلور صفتونه چې په چا کې پیدا شي دا انسانان به بې حسابه الله جنت ته داخلی.
یو هغه خلک چې هغه د بل نه دمونه نه طلب کوي په خپله ځان دموي خو بل ته نه وایي چې دم مې کا. دویم هغه خلک چې هغه داغ نه لګوي او دریم هغه خلک چې هغه بدپالي نه نیسي په چا باندې او څلورم هغه خلک چې هغوی په الله باندې توکل